پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله عز وجل وایي ای زما بنده او ای زما آدمه ته زما عبادت وکړه زه به ستا زړه له شتمنۍ څخه در ډک کړم او تا به له فقر او بېوزلۍ څخه وساتم. بعضې وخت علماو ستاسې به د علماو څخه هم اورېدلي وي چې انسان ته فقر مسکیني او غریبي هغه وخت راځي چې له دین څخه فاصله ونیسي، د الله عز وجل له عباداتو او طاعاتو څخه فاصله ونیسي، دا انسان په تاوان کې وي. او چې انسان عبادت وکړي یو خو به الله عز وجل له فقر څخه وژغوري، بل به دې انسان ته معنوي سکون او آرام ورکړي، دې انسان ته به الله عز وجل د دنیا ټول نعمتونه ورکړي. خو خبره زموږ تاسې تر حرکته ده، خبره زموږ تاسې تر ارادې پورې ده. راځئ نن یوه پاکه اراده د ځان سره ولرو چې نور ټول الهي امور پر ځای کوو تر څو دنیا او آخرت مو سم سي او یو سوکاله ژوند ولرو. السلام علیکم ورحمة الله.